کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو، اخو لکه د غرونو غم په صحابه وکنه، غرونه لاسی لوی غم راغی په صحابه. حضرت عثمان رضی الله عنه ګونګې شو، خبرې نشو کولی. حضرت علی رضی الله عنه بېهوشه شو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه عقل لاړ، دماغ یې کار پرېښود، تورې ته یې ګوتې کړې. چا به وی نبي علیه السلام وفات وي څه دې وکړې مړ دې کم، غلی شو خلک، چا نه خولې نه کش نه خطه. دقسې راغی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه او د نبي علیه السلام په منبر باندې ودرېده او توره دغسې بار راوویسته، خو هسې بهادر و او چې لا توره یې راوویسته. وی خلک وایي چې نبي علیه السلام وفات شوی دی، وی دروغ وایي، نه دی وفات. د الله ملاقات له تللی دی لکه کوه تور ته چې څنګه موسی علیه السلام د الله ملاقات له تللی هغسې تللی دی، واپس به راځي. او زما په دې توره به د منافقانو نه سټونه وي، او چې څوک وایي چې نبي صاحب وفات دی دا منافقان دي، د دغه منافقانو په دې توره سټونه وي. چا نه که مې واورېدل چې نبي صاحب وفات دی چې په دا توره ترې اثر ووم، چې غږ نه شو کولی. هلته ټولګې جاړه، هلته ټولګې جاړه، هلته خو دا جړا ده، منه جړا نه، هغه د غم جړا غیر اختیاري. دماغ وګوره، دماغ کار نه کوي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی، الله حوصله ورکړې وه. هغه د شپې نه د نبي علیه السلام نه اجازت وغوښته، یو ځای ته ته وی صاحب اجازت دی، طبیعت هم څنګه دی؟ وی خیم که خیر وی لاړ شه. په دغه ورځ د نبي طبیعت بالکل ټیک و. دا په کومه ورځ چې وفات کېږي دومره مزېدار طبیعت دی چې سحر د مانځه په وخت کې صحابه په صفونو کې ولاړ دي او حضور پاک مبارک سر راښکاره که او پرده یې لرې کړه. خو چې صحابه ورته وکتل، یو صحابي و چې د مخ مبارک ته مې ورته وکتل، وی لکه د قرآن شریف د پاڼې غوندې خشته راته ښکاره شوه. او وی صفونو کې صحابه بس ورمنډه کولې، چې ورمنډه کو نبي علیه السلام راواخلو ځکه څو ورځې نور وتې جومات ته. خو چې نبي علیه السلام پوه شو چې دا د دوی مونځ خرابېږي، نو در یې پرده راښکته کړه. دا په دغه ورځ چې دا په کومه ورځ وفات کېږي، 10 بجې ټایم کې تقریبا بیا وفات شو. نو طبیعت یې خو نو حضرت ابوبکر صدیق اجازت وغوښته لاړ، چې هلته خبر شو بس را منډه یې کړه. چې راغی اوس حضرت عثمان ګونګ ناست دی، خبرې نه کوي. علي صاحب بېهوشه پروت او عمر صاحب توره ریستی راو دغه خبرې کوي. بس هر څه یې پرېښودل او نیغ ورغی نبي علیه السلام کوټې ته. د ده لور په کوټه کې وفات شوی که نه، عایشې بیبي، عایشه صدیقه رضی الله عنها. او زه ډېره بختوره ښځه وی خلک وایي چې په شوال کې واده سپېره دی، سپېره. وی زما نکام په شوال کې شوی ده، واده مې په شوال کې شوی دی، د اخترونو په منځ کې. زموږ خلک د اخترونو منځ کې هم نکاح نه کوي که نه. وی زما نه بختوره ښځه بله کم ده. وی نبي علیه السلام زما کوټه کې وفات شو، زما سینې ته ډډه والې وه چې سا مبارکه ترې لاړه، زما په کوټه کې دفن شو. او اخر وخت کې زما د حضور پاک لاړې خدای یو ځای کړي. زما ورور راغی عبدالرحمن او هغه سره مسواک و مږی. وی حضور پاک مبارک داسې په شوق ورته وکتل. وی مې چې صاحب مسواک تم زړه کېږي څه؟ وی سر مبارک یې وړقه. وی مې چې راوالم دله؟ وی سر مبارک یې وړقه. وی ورور ته وی چې ورورې مسواک راکړه. وی مې چې نرم یې کم دله؟ وی چې یو نرم یې که سر مبارک یې وړقه. وی په اوبو کې مې خوش که او غاښونو کې مې ومږه، زور مې وله ورکه، نرم مې که او بیا مې حضور پاک مبارک له ورکه. وی ډېر خشته مسواک یې ومږه. وی داسې ښکلې مسواک یې چرته هم په ژوند کې نه ومږلې. وی بیا هغه مسواک ماله راکه، هغه لاس مبارک یې ښکته شو. یو خوشبویي مې محسوس کړه، نور راته اړو پته ونه لګېده چې دا روح په کومه طریقه لاړ. وی زما لاړې د حضور پاک مبارک لاړې الله آخر وخت یو ځای کړي. واقعي خوش قسمت انسان. نو ابوبکر صدیق چې څنګه راغی نبی علیہ السلام ته، نو فوراً د حضور پاک مبارک نه صادر مبارک لرکه، وی کتل، مهر نبوت یې وکته. د دواړو اولو په منځ کې یو غوټه وه، مهر نبوت هغه یو قطعه نه وه، غیبه وه. باس پې ور پرېوت او حضور پاک مبارک یې ښکل که او سوی طبت یا حبیبی حیا و میتا. ای زما دوسته، ای زما محبوبه، په ژوند څه ښکلې وې او په وفات څه خشته او څه ښکلې. لا یجمع الله علیک موتا، تا باندې به خدای دوه مرګه نه یو ځای کوي. بس د دنیا دا درله راغې، اوس به همیشه جم دی الله سره دی. تور پرېوت په نبي علیه السلام باندې او ښکلې که، ښکلې که او بیا فوراً مخ مبارک ورته پټ که
او راغی په منبر ودرېد، عمر ته ویې خوشه په منبر ودرېد او صاحب فورا اعلان وکړ من کان یعبد الله فإن الله حي لا يموت، من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. او بیا هغه آیت وی چې وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نبی علیہ السلام لکه د مخکو پیغمبرانو شان یو پیغمبر تیر شوی دی، او کدی وفات شو یا شهید شو تاسو به واپس ایمان پرېږدئ؟ د خدای در باندې څه، الله خو شکرګزار لا اجر ورکوي. دا آیات یې ووایي او وایي که نبی علیہ السلام چې نو هغه وفات شوی دی اعلان یې وکړه. که څوک د الله عبادت کوي الله نه مري، او که څوک د نبی علیہ السلام عبادت کوي نو نبی ته وفات شوی دی. چې دا اعلان نه وکړه بس صحابه پرېوتل، بے اختیار غم پی راغی. حضرت عمرم توره کې خوده خواه ابوبکر زما محبوب لا وفات شو، محبوب لا دنیا نه رخصت شو، نه چا گریوانونه شلو نه چا ځانونه ټکور. دا یو غم راغی، دومره غم غیر اختیاري چې د هغې انتها نه وه. هغه صحابه کرام چې په خپلو سینو به د حضور پاک مبارک نه تورې او غشي تنبول، تاسو خیال کوئ چې د هغې به څونه غم اندازه ولټوئ. مونږ لیدی نه دی څونه غمجن یو، او چې هغې به په سینو تې غشي تنبولو، په سینو به تورې تنبولې، او د هغې په سر په وجه سرونه قربانولو، وطنونه یې پرېښودل چې غم به یې څونه و. دغه غم وشو او جناب بیا د هغې نه پس د حضرت فاطمې به څونه غم و. الله اکبر. صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا. وی د غمونو داسې غمونه په ما را پرېوتل، داسې غمونه وی که دا په دې ورځو را پرېوتې وې دا ورځې به په شپې بدلې شوې وې، ورځو نه به شپې جوړې شوې وې. حضرت انس فرمایي وی موږ خو په نبي علیه السلام باندې خاورې ورواړولې او دفن هم کړ. وی موږ را روان شو نو چاره د چا په اوږه دی او چا سسکوره په لاس کې ده او چا چاري او بیلچي په اوږه ده، غمجن را روان یو. وی فاطمه رضی الله عنها راته په لاره کې ولاړه. انس دې خوا راشه ډېر خوشحاله یې، خوند یې درکړه چې د ما په پلارم خاورې واړولې. ښه تاسو له حیا نه درته چې د ما په پلارم خاورې اړولې؟ دا دونه غم او درد احادیثو کې به څوک هم ثابت نه کي چې یا روړې والی دي یا ساندرې والی دي او یا چغې والی دي. 6 میاشتې پس ورپسې وفات هم شوه. بس دغه موږ له شریعت دی، کوم چې حضور پاک مبارک د هغه صحابه کړي دي دغه موږ له شریعت دی. نه تختې ته کوټې ته ډیوه بله کړې ده، نه را تختې الوا پخ شوې ده لکه د موږ خلک چې پخوي، ماشومان هم نه خوري. دا نه دي شوي. او بیا قبر مبارک ولا وویسته او دفن یې کړه. او ورونو یاد وساتئ څومره زر چې دفن کیدی شي مړی به دفن کړي، ټیم به نه ورکړي دومره لکه موږ خلک چې څومره ټیمونه ورکړو. پلانکې را رسېږي او پلانکې را رسېږي، ورېږې پلانکې راځي ورېږې پلانکې راځي. بس چې پلانکې راغی وي د نو څه چل پکې بس څومره زر چې مړی ښخېږي. حدیث پاک کې راځي دروازې وشو شپې ته مه پرېږده، د شپې وشو ورځې ته مه پرېږده، چې قبر پکې تیارېږي به دونه کافي دی. او 3 ورځو پورې تعزیت دی. تعزیت دی مړي ته صبر تلقین ورکول، صبر ترغیب چې راشي یاره بس انسان الله غشتی دی، الله پیدا کړی دی او صبر کوه. یو بیبي وه چې نبی علیہ السلام په یو قبر تېرېده، هغه بیبي ورته ناسته وه او ژړلې. نبی علیہ السلام ورته وی صبر وکړه. هغې ونه پېژانده، وی ځه ما ته صبر مه یادوه، ما ته چې کم غم رسې تا ته خو هغسې نه یې رسېدلی که هلال چا ورته وی صاحب دا خو ښځې وي دا خو نبي علیہ السلام. اوهو دا مې څه وکړل. ورغې نبي علیہ السلام پسې ورته کېناست، وی ما نه یې پېژندلی، غلطي را نه وشوه. وی ان الصبر عند الصدمة الاولى، چاته چې لومبۍ صدمه ورسېده هغه وخت صبر وکړي دې ته صبر وایي. په 3 او په 4 وخته پس هر سړی صبر کوي. نو دا تختې الوا په شریعت کې نشته. بیا 3 پسې کوو
بیا جمعه ورپسې کوو، دا شب جمعه ده او دا پنجشنبه ده او دا څلوېښتي ورپسې کوو. ورونو یاد وساتئ خیرات له نه یو خاص وخت او نه یو خاص ورځ په شریعت کې شته. هر ځای کې خیرات کولی شي او هر ټیم یې کولی شي او ثواب یې مړي ته بخا. که دا وی چې په دې درېیمه ثواب زیات دی او په بله کم دی، دا ګناه ده. که دا وی چې په دې جمعه کې ثواب زیات دی او په نورو کې کم دی، دا ګناه ده. که دا وی چې په دې څلوېښتۍ کې ثواب زیات دی او په نورو کې کم دی، دا ګناه ده. که دا وی چې درېیمه مې ونه کړه ګناهګار بشم یا به مړي ته نقصان پیښ شي، دا غلطي ده. که دا وی چې جمعه مې ونه کړه او څلوېښتي مې ونه کړه مړي ته به ضرر پیښ شي یا د ما به ګناه وشي، دا خطا خبرې دي. دا خطا خبرې دي. خیرات په دویم هم کولی شي، په درېیم هم کولی شي، په څلورم هم کولی شي. په جمعې په شپې هم کولی شي او د زیارت په شپې هم کولی شي او په خالي په شپې هم کولی شي. په څلوېښتم هم کولی شي او په یو کم څلوېښتم هم کولی شي او په دوه څلوېښتم هم کولی شي. د خیرات څه وخت مقرر نه دی. مړي پسې وکړه خیرات، یو ثواب بس تا مو شو د هغه به مو شي. خیرات ورپسې وکړه، خیرات نه مه منې کوه څوک، خیرات نه منې کول مه کوه، خیرات ورپسې وکړه. اول خو صدقه جاریه ورپسې پکار ده. جومات کې پیسې ورکړه، وی الله ثواب د پلانکي ته ورسې. کوي ورپسې وباسه. یو بیبي راله وی د ما مور مړه ده، که یو کوي وباسم څنګه به وی وباسه. کوي وویسته وی خدای ثواب ام سعد ته هغې ته ورسې. نو کوي وباسه، جومات لاره که دا دې نه کېږي دیګ پخې او خیرات کې هم کولی شي. څه ممانعت یې نشته، بلکل خیرات کولی شي. قرآن شریف اغشتی شي، مدرسې له جومات له کتاب اغشتی شي، مدرسې سره امداد وکړه. دا ټول څه جاري صدقې دي، فایده ډېره ده، او څه وختي صدقې دي، فایده کمه ده. نو خیرات وکړه، خو دا ورځ به مقرر چې په دې داسې ورځ نه، ورځ مقرر نه بغیر څوک خیرات نه کوي. داسې نه چې ګنې په دې ورځ کې ثواب زیات دی او په دې بله کې کم دی. او که دې کې مې وکړو نو ثواب به وي او که دې کې مې ونه کړو نو ثواب به نه. داسې مه کوه، بس هر وخت خیرات کوه، ثواب به دې کېږي او مړي ته به هم ثواب رسي. د خیرات ثواب مړي ته رسي. 2 رکعاته نفل دې وکړل او یا خدای ثواب به پلان کې ته وبخې، دا ثواب هم ورته رسي. او که مقبرې ته لاړې او یا دلته تلاوت دې وکړو ثواب دې ورته وبخه، دا ثواب هم ورته رب العالمین رسي. خو دا خاص وختونه پکې نشته. که په مقبره کې خیرات کې او که دلته کې خیرات کې، دا زمونږ په خلک مړو پسې اسقاتونه ورکوي او مړو پسې جانمازونه وړي او صاحبه څوک قرآن شریفونه وړي. دا لازم مه ګرځوئ چې دا خامخا به زه کوم او که نه کوم خلک بسوي چې دا ټکي دې راوست چې خلک بسوي هر څه دې غرق کړل. دا پکې مه کوه. او دام لازم ومه که ما دا مقبره کې اسقات ورنه کړي، دا مړی به خدای بخي نه، د هغه د خپل عمل سره تعلق دی. د خیرات ثواب الله وررسوي. نو مقبره کې ورکې او که دلته کې ورکې او که قرآن شریف ورکې او که ګوړه ورکې او که صابون ورکې او که مالګه ورکې، په د خیرات په نیت د خلقو د وجې نه چې ګنې خلک بسوي، او په دې وجه نه چې که مقبره کې ورکمه نو ثواب به مې کېږي او که دلته ورکم نو ثواب به مې نه کېږي. دا نیتونه پکې نه کې. که دا نیتونه پکې کوي بیا مه ورکوه مقبرو کې. او زه خو اوس د دې مقبرو د اسقاتونو متعلق یم چې ورې نه کوې نو ښه به هلته پې مولیان شرموي، هلته پې ټول مولیان شرموي. هلته ول اسقات هم یوسي، هغه مولا یو چک 2 چکې یې یوړه، ابل خو یو چکې یې یوړه، ابل مولا خو ورپسې ګوره نیغ قاتله. نو ګوري به نه که نه سترګې ځان له وتړي. نو تی وړې ولې چې بیا مولا پې شرمې. او کله خو مېړو غواړي که نه خفه کېږې مه. په صف کې مولیان 15 ولاړي او جانمازونه 50 تقسیم شي، ټول پښتانه دي، خفه کېږې مه، ټول یې وړي. یو ځل مې نیت ومې اواز کومه چې دا که ته مولی چې جانمازه ابل ته مې چې ته مولی چې جانمازه، بیا مې ویره اوس شر جوړی غم جوړی. صابون چې دا 15 پیټه مقبرې ته یوسي نو مولیان ټول راغونډ کړي، یو پیټه صابون د هغوی شو، دا 4 پیټه کم خواله سر یې ښکته کړي بازو داسې ده که نه، څادر کې سر پټ کړي او غټه غوندې لاس راوباسي. مې زه پېژنم چې د 50 جربو جایداد مالک یې. مولیان سره خوا کې کېني پټکې لا بیل په هغه ورځ ووایي او سپینې جامې بیلې واچوي. بهر کې فرونو په دې نیت جنازو ته مه ځئ چې ما ته به صابون میلو شي، ما ته به جانماز میلو شي، ما ته به اسقات میلو شي. د الله د رضا دپاره دی، که مولا دی او کامي دی.